په بلخ ولایت کې وروستیو پرله پسې پسرلني بارانونو ته دغه ولایت بزګران خوښ دي. دوی وایي چې دغه اورښتونه د کښتونو د ودې ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو د کچې په لوړولو کې هم اساسي رول لري. که این منطقه پایینه هم است، ولسوالی دولت‌آباد پایینه هم است، باز به همین فضل خدا همین بارندگی آخر که شده بسیار کشتای ما تازه شده، بسیار فایده زیاد کرده. کشتایی که همین سال نام خدا بارندگی خوب است نسبت به هر سال. خیلی هم کشتا خوب است، خوبش هم است، مردم خوشحال است. له دې سره د مزار شریف ښار اوسیدونکي وایي چې په هیواد کې پرله پسې بارانونه د کرکیلې د ودې ترڅنګ د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي په برخه کې هم رغنده رول لوبوي. بیخی دیگه در بابت کشاورزی برای دهقانا خودش یک سرمایه گفته میشه به اسلام. یک بخش از دهقانی مثلا کشاورزی گندم و غیره بسیار خوب است. هم برای آلودگی هوا خیلی خوب است. باران که از به کل چیز پایده داره، به درخت‌ها پایده داره، در کشتکار پایده داره، در کل چیز رحمت خداست. باران بخیر باشه. باران و بارندگی بسیار فایده خوب داره. کشت و زراعت مردم شود، کشتکاری مردم شود، همه غریبی بیچاره کاروبارش میشه. محیط خاک با میگن مثلا بعضی مرض است دیگه است. بسیار همه چیز فایده داره. دا په داسې حال کې ده چې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هواپیژندنې ریاست شنبه د روان کال اوري یا حمل میاشتې 26مه د هیواد په کچه د یوې نوې باراني څپې له راتلو څخه خبر ورکوي.